په افغانستان کې امنیتي وضعیت د خرابېدو پر لور روان دی. د اسلامي امارت امیر المؤمنین ملا هیبت الله هم له دغه ناوړه او خرابېدونکي وضعیت څخه خبر شوی او په خپله یې د امنیت د څارنې پر لور ګامونه پورته کړي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. په رسنیو کې له امنیتي اندېښنو وروسته د اسلامي امارت امیر المؤمنین ملا هیبت الله د کندهار د امنیتي وضعیت څارنه کوي. په یو غږیز کې چې افغانستان انټرنیشنل ته رسېدلی، د اسلامي امارت امیر المؤمنین ملا هیبت الله اخوندزاده د کندهار د امنیتي وضعیت په اړه د دغه ولایت د امنیت له مشر محمد ولي شاه اغا او د امنیه قومندانۍ د قرارګاه د ټوري قومندان ذوالفقار سره د مخابرې له لارې د امنیتي وضعیت پوښتنه او څارنه کوي. امیر المؤمنین ملا هیبت الله اخوندزاده د مخابرې له لارې د اسلامي امارت د څو بیلابیلو امنیتي چارواکو پوښتنه هم کوي او دغه خبرې چې ښکاره د شپې پر مهال شوي دي، نوموړی دا څاري چې د ښار امنیتي کسان ویښ دي او که نه. په دغه غږیز کې د کندهار د امنیت مشر محمد ولي شاه اغا ملا هیبت الله اخوندزاده ته ډاډ ورکوي چې په دغه ښار کې امنیتي ګزمې په منظمه توګه روانې دي او کومه امنیتي ستونزه نشته. په کندهار کې د اسلامي امارت د امنیه قومندانۍ د ټولي قرارګاه قومندان ذوالفقار هم امیر المؤمنین ملا هیبت الله اخوندزاده ته د امنیت په اړه له ډاډ ورکولو څخه وروسته وایي ځینې کسان په مخابره کې ځکه غږ نه کوي چې د هغه غږ یې اورېدلی او خبرو ته یې غوږ نیولی دی. په دې وروستیو کې یو شمېر رسنیو د کندهار د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه یو لړ راپورونه خپاره کړي وو او دغه غږیز له همدې اندېښنو څخه وروسته خپور شوی دی. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.